بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا یو جعلي پیر دی. د دې له یو زنانه راغلی ده. هغه زنانه ورته وایي چې زما بچي نه کېږي، ما له علاج وکړه. نو دا چې ول کوم علاج کوي، کوم قسمه حرکات کوي، هغه زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. ویډیو هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، خو د ټول نه مخکې زه تاسو ته ویم چې مکمل کومه دا ویډیو چې ده هغه 8 منټه پوره ویډیو ده، خو هغه پوره زه تاسو ته نشم ښودی ځکه د یوټیوب خلاف ورزۍ کې راځي. خو څه کلیپونه هغه زه تاسو ته ښیم چې نن سبا ښځې چې کوم دی هغه په څه قسمه کاروبار کې غاښته شوي دي او کم قسم خلک ته پیسې وایي او هغه په ځان پوهیږي نه او کم خپل عزتونه چې دي هغه زرې زرې کړه. نو دا پیر چې دی هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دی له دا ښځه راشي، دا ښځه ورته وایي چې پیر صاحب زما بچي نه کېږي، ما له چې کوم دی هغه علاج وکړه. نو دا پیر صاحب هغه دی له علاج کوي. نو دا ورته وایي چې آیا ته پریوزه او کم زه به دا وایم چې کومې کپړې چې دي هغه ورته هم هغه وباسي. دا پیر صاحب څه اوبه راوالي او هغه اوبه داسې شیندي را شیندي د هغې کوم شرمګاه چې ده په هغې باندې. نو ډېر زیات د افسوس مقام دی. آیا زه زنانو ته وایم چې تاسو له دونه شرم لکه نه درځي، تاسو دونه په ځان باندې نه پوهیږئ چې تاسو لاړ شئ یو پیر له هغه څه ډاکټر نه وي، څه مولا نه وي، څه عالم نه وي، هیڅ قسمه څه کورس یې نه وي کړی او تاسو بیا هم په هغې باندې یقین کوئ او هغې ته چې کوم دی ځان هغه ایکسپوز کوي او کوم تاسو کوم شرم چې دی هغه وشي. نو سبا له چې کوم دی تاسو خاوند کچرې په دې حالات کې ولیدئ نو هغه به څه قسمه سوچ کوي او بیا چې تاسو ته کوم قسمه مسلې راځي، یعنې که موږ وګورو نن سبا کوم د طلاق کومه شرع چې ده هغه ډېره زیاته په تیزۍ سره مخکې روانه ده. د هغې کوم وجوهات چې دي نو هغه هم دا ګڼلی کېږي ځکه چې یو په کور کې به یو ښځه هغه پرده کوي، هغه به راشي پیر صاحب چې کوم دی هغه به داسې قسمه حرکات کوي. د دې څه په اسلام کې بلکې په کوپر کې هم داسې دغه نشته چې سړی راپاسي او د ښځې چې کوم دی هغه داسې قسمه بېعزتي هغه وکړي. نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات دا پیران چې کوم دی هغه مشهور شوي دي. نو برای مهرباني د داسې قسمه کاپیرانو پیرانو داسې ظالمانو نه هغه ځان په امن کې وساتئ. دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.